رونو قرآن شریف کی اللہ ذوالجلال فرمائی ان رحمتی وسعت کل شے. ان رحمتی زمادا رحمت چے دے وسعت کل شے دا ہر شی تا شامل لے. زما رحمت ہر یوشی تا شامل لے. چکل دا آیات دا حسن آدھل شو نو یہودیانم خوشحال شو عیسیانم چی اللہ وی چی زما رحمت ہر یوشی تا شامل لے. شیطانم خوشحال شو چی ارد اللہ رحمت ماتم شامل لے. زکا زم دا شیون یوشیما یہودیانوی منتم شامل لی. عیسیانم خوشحالو. اللہ ذوالجلال دا غین رست نازل کو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ زبلیکم دغ رحمت دا چا پا حق کی بیلیکم چا دا پارا بلیکم دغ رحمت لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ دائی کسانو نا چاگا متقیان وی دا اللہ دا نواہیو نا اجتناب کئی زان ساتی تقوی کئی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اووی زکاتم ورکئی. وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ او چیز ما پایاتونو باندی ایمان روڑی. چه دا حسن نازل شوا نو یهودیان و عیسیان و شیطان دا طول محروم شو. چه دا بدلیکم دا خپل رحمت چا دا پارا آئی کسانو دا پارا یتقون چاگا متقیان وی او ورکی زکاة ورکی دا خپل مالونو. او والذین هم بی آیاتنا یؤمنون او جے دما پا آیاتونو بانی ایمان رولی زبے اغوی پا حق کی لیکو. رحمت دا اللہ دیر لوے دے. حدیث پاک کے را دی چے ان للہ مئت رحمہ اللہ دا پا رسل رحمتون دی. انزل منہا واحدہ داغین یو رحمت اللہ ذوالجلال دنیا کے نازل کرے دے. یو رحمت صرف اللہ دنیا کے نازل کرے دے. دا انسانان چے دخپلو بچو سرا او دارنگی دا حیوانات دخپلو بچو سرا چرند و پرند دا دخپلو بچو سرا محبت کی دا دا دی یو رحم دا وجینا. اغنینانوے رحمتون اللہ اخیرت دا پارے خودی دی. اللہ با پدغی 99 رحمتون دا بنازل کی دا قیامت پروز و پخپل بندگانو باندے برحم گئی. دا 99 رحمتون اللہ دا دا آخرت دا پارے خودی. دا اللہ رحمت دیر پراخ دے. یو دل یو صحابی راغے او نبی علیہ السلام خواہ کی ادرے دیو دورکاتا منزیو کو او بیوی اے اللہ ما باندے رحمو کی. نبی علیہ السلام باندے رحمو کی زمون نما سوا پا بلچا باندے رحم مکاو. نبی علیہ السلام ورد ورتے ہوئے قد زیقت تاہو دیر تنک دا اللہ غا رحمت چے دیر فراخ دیتا ہو دیر تنک دا اللہ رحمت ہو ارست شامل لے. دیر رحمت فراخ دے دا اللہ رحمت ارچاتا نو دا بچا دا پارا لکی ویؤتون الزکاة چے کم خلق زکاة ورکی دخپل مالون. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی او سڑی نبی علیہ السلام تووی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل اذا ادى زکاة مالی چکل یو سڑی دخپل مال زکاة ادا کی. علیہ السلام تو فرمائل چکم سڑی دخپل مال زکاة ادا کی فقط ذهب عنه شرہو
داغا دی داغی مال د شر نه محفوظ شو دی داغی مال د شر نه به الله ذوالجلال محفوظ وګرځي او د حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم ستاسو د اتمام د اسلام نداد ستاسو اسلام با پس باندې تمامیږي ان تؤدوا زکات اموالکم چې تاسو د خپل مال زکاتونه ادا کړئ کم سړی د خپل مال زکات نه ادا کوي دا زکات نه ادا کوي قرآن شریف کې داغه متعلق الله فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم اللہ فرمائی چھے والذین یکنزون الذهب کسان چی اگوی خزانکی سرو سپین زر ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او داغین نخرج کئی دا اللہ فلار کے نخرج کئی دا اللہ فلار کے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم ایل زیر ورکا پا یو عذاب علیم سر زیر ورکا چه دا آیات نازل شنو صحابه دیر زیاد خپشو چیر دا خو ارسوک سپین زر خدا نکی حضرت عمر فاروق فرمائل رضی اللہ تعالی عنہ زبدا مشکل تاسو دا پارا حل کم نبی علیہ السلام للار او ورتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات چی نازل شوی دی والذین یکنزون الذهب والفضة چا خلق چی خزانکی سرو سپین زر او دا ټول نخرج کئی دا اللہ پلار کی دویل دا عذاب علیم زیر ورگا ټول صحابه خپری دا خطول خزانکلی دی جمع کلی دی ورتوی نا اللہ زکاة دے دا پارا پرس کری چی زکاة ورکنو با بقیه مال دا پاکو گرزیگی اللہ چی زکاة دے دا پارا پرس کرے دے چی کل زکاة دا دی مال نا ادا شی دا دا غسرو سپینو نا خزانو نا نو دا ما بقیه مال پاکو گردی یوم یحم علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون یوم یحم علیہا دا سرو سپین دا با پا اور باندی گرم کلیشی یوم یحم علیہا فی نار جہنم پا اور دا جہنم کی با دا گرم شی فتقوا بها جباہهم و جنوبهم و ظهورهم دا دوی تندول با پی داغ ورکولی شی الخون با پی داغلی شی شاگانی با پی داغلی شی او دا اول با تندی باندے داغ والی ورکیگی ویزگا چی سائل براغی دا دن بے سوالو کو نو دا با تندی ورطا تریو کو چی آغا با نتا نو دا با ورطا علخ کو بیا بیم نتا آغا نا دا با ورطا شاکڑا نو زکا اول با پی تندی داغلی شی بیا لخونا بیا شاگانی فتقوا بها جباہهم و جنوبهم و ظهورهم او اللہ بوتوی هذا ما کنستم لانفسکم دا آغاو چه تاسو خزانه کریو دا خپل زانونو دا پارا فذوقو بما کنتم تکنیدون تاسو اسا کے عذاب داغی چه تاسو خزانه کولو دا اللہ پلار کم نخرج کول زکاتم تے نورکو اس داغی عذاب اسا کے دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوے ہو قرآن شریف کے دا متعلق راغلی دی دا ترزوے ہو برادرے کے او دیر دنیای تعلیم اکڑے او دیر زیاد مالدار ہو انتہائی مالدار ہو
ځکه د هغه چابیانې د هغه د خزانو چابیانې قرآن شریف وي لتنوء بالعصبة اولي القوه یو لوی جماعت چې هغه مضبوط خلک وي نو د هغوی هغه د هغه د خزانو چابیانې نشوي پورته کولی یو لوی جماعت په د هغه د خزانو چابیانې نشوي پورته کولی نو چې د خزانو چابیانې نشي یو جماعت نشي پورته کولی نو خزانو کې به څومره مال ډېر زیات مالدارو الله زکات حکم په هغه باندې نازل موسی علیہ السلام ورغی ورته وی الله ذوالجلال د زکات حکم نازل کړی دی او ماته حکم کړی چې زه تا نه زکات اصول کوم ستا د مال ته د خپل مال زکات اصول کمال راک قارون انکار وکړ چې یاره دا خو ته انکار وکړو د سره حسد کو موسی علیہ السلام سره او راغی قوم ته وی چې ګوره تاسو باندې مخکې څومره حکمونه نازل کړي تاسو باندې موز پیږې پرس کړو تاسو د هغې برداشت وکړو روجې په تاسو پرس کړې و تاسو د هغې برداشت وکړو دا حکم دا اوس یې په تاسو زکات تاسو کې د دې برداشت شته قوم ورته وي موږ کې د دې برداشت نشته ورته وی ته څه چلو که د دې دپاره ورته وی بس داسې یو ښځه به وګورو او فاحشه ښځه او هغه موسی علیہ السلام باندې الزام ولګی نعوذ بالله چې یاره تا ما سره بدکاري کړې ده زنا کړې ده بس یو ښځه تیاره کړه او قارون ورته وی زه به تاله دومره مال درکم دومره مال تیلې وله دا پیسو ورکړي چې ته موسی علیہ السلام یو د جماعت په مخ کې هغه باندې دا الزام ولګو چې تا ما سره دا عمل کړی دی قارون ورغی موسی علیہ السلام ته وی چې یاره ته دا ټول قوم راجمع کا او څومره احکام الله پتا نازل کړي دي دا ټول احکام ورته وروه چې څومره احکام الله پتا نازل کړي دي دا ټول احکام ورته بیان کا او ورته وی ډېره ښه ده تاسو قوم راغون کې ټول قوم یې راغون که موسی علیہ السلام څومره احکام دي هغه ټول احکام یې ورته بیان کړل د موز متعلق ورته فرمایل د روجې متعلق د زکات متعلق چې یاره دا چا شادي شده زنه وکړه نو هغه به سنګساریږي او په کاڼو باندې سنګسارولی شي چې دا خبره یې وکړه نو قارون ورته پاسید کو زنا هر څوکي کې خاص کڅوکي او کو عام کڅوکي د ټولو دپاره یو سزا ده ویو د ټولو دپاره یو سزا ده کو عام کڅوکي او کو خاص کڅوکي ټولو دپاره یو وی کو اسې تا نه دا فعل صادر شي هغه ورته وی کو ما نه صادر شي ما هم سنګسار کې وی تا خدا عمل کړی دی وی ما کړی دی موسی علیہ السلام حیران شو وی څنګه ښځې ته اواز کو روی غوسته ټول خلق ناستی وی دا ښځه وی چې یاره ما سره موسی علیہ السلام دا عمل کړی موسی علیہ السلام جلال کې راغی او دې ښځې ته وی ته اوخره قسم په الله باندې چې ما تا سره دا عمل کړی دی هغې ورته وی چې ته ماله قسم راکې نو ته د دې الزام نه بالکل بری تا دا عمل نه دی کړی دې کسانو ماله پیسې راکړي دي او د پیسو د وجې نه ماته وی چې د باندې الزام ولګاوه ته بالکل د دې نه بری تا دا عمل نه دی کړی موسی علیہ السلام الله ته سجده باندې پرېوته او په ژړا شو خدای ما باندې الزام ولګاو الله ورته وی ته ولې ژاړې ځمکه ما
طالب اختیار کې درکړی چې ته ځمکې ته سوې ستا حکم به مني چې ته ځمکې ته سوې ځمکه به ستا حکم مني موسی علیه السلام ځمکې ته ووی چې ونیسه قارون ونیسه د ګیټو پورې ځمکې راح که ځان ته چې ځمکې راح که بس قارون دغه شروع الله موسی علیه السلام ته چغې والې او معافي یې غوښتله ورته یې وی نه وی نور یې لاندې که نور یې د پنډو پورې لاندې که وی نور یې لاندې که بیا چغې والې موسی علیه السلام ته دې نومه پورې لاندې که ځمکې لاندې راح که ده بیا موسی علیه السلام ته چغې والې د مری پورې شو مری صرف سر ښکاري و بیا موسی علیه السلام ته ډېر وژړل او ډېر التجا یې وکړه او ورته وی نه نور یې د لاندې که بیا موسی علیه السلام وی خلک به وی چې دا د دې مال دپاره چې د ده دا مال د ته پاتې شي دا مال د ته پاتې شي وی دا ټول مال او د ده دا ټول کور دا ارس خزانې راواله او په سر باندې ولګېد الله ته وی خدای دا ټول ارس د ده په سر باندې کېده دا ټولې خزانې او د ده هغه سره محل هغه محل یې ټول د ده د سر د پاته کېښوده او ټول ځمکې ځان ته راح که داسې ټول ځمکه کې پیږې لاړه داسې غایب شو چې کله غایب شو دی ختم شو اوس هم هغه ځای شته دی چې کوم ځای کې هغه څښا خټې اوبه ومبو څښا خاورې وي هغه ځای کې ولاړې دي چې کوم ځای کې ځمکې دی ځان ته راښکلې و داسې بیا الله ذوالجلال موسی علیه السلام ته ووي چې تا ته التجا وکړه تا معاف نه که قسم دې کو یو ځل ما ته ویلې او ما نه معافي غوښتې ما به معاف کړی وې درته ما به ځمکې ته وی چې ما راواپس یې راوباس خو هغه تا نه التجا کوله کو ما ته التجا کړې او ما نه سوال کړی ما ته درخواست کړی وی ما نه دعا غوښتې وی نو ما به ځمکې ته وی چې دې راواپس که خو هغه چونکې تا ته سوال کو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې ما باندې سخت الزام لګولی د دومره خلکو په مخ کې ما باندې داسې الزام لګولی نو دا دی چې زکات ادا کول دا د اسلام دریم رکن دی چې سړی د خپل مال زکات ادا کی نو د باندې چې د زکات د دې مال کم حق او د مال حق ادا کړه او چې د زکات حق ادا نکی نو بیا به دغه مال د د لپاره وبال جان وګرځيږي او د جهنم د دخول سبب به د لپاره وګرځيږي د جهنم د دخول سبب به د لپاره وګرځيږي کو د خپل مال زکات ادا نکړه دیو جنا قرآن شریف کی دغه الله ذوالجلال فرمایي چې یوم یحما فی نار جهنم دغه سرو سپین به په اور د جهنم باندې ګرم شي فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم د دوی تندی به پې داغلی شي اړخونه او شاګانې او الله به ورته وي هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون دا غري چې تاسو خزانه کړي وو د خپل ځانونو لپاره اوسه کې تاسو عذاب داغي د عذاب داغي چې تاسو خزانه کول سړی چې د زکات د خپل مال زکات نه ورکوي د بچو د پاره ساتي نو د بچو د پاره زیدي ځان د جهنم خشاک ګرځي د خپل بچو د پاره د غوی د پاره نه ورکوي د زکات مال چیرې دوی د پاتې شي نو د خپل ځان د پاره د حفاظت د خپل ځان حفاظت پکار دی آخرت کې به عذاب تا ته ملاویږي په دې باندې پکار دا چې د سړی د زکات سلویختمه حصہ دا ادا کی سلویختمه روپے 100 کې دا 2.5 روپے او 1 لاکھ کې دا 2.5 زره روپے راځي 2.5 زره روپے راځي
52 تولې چاندي د هغې قیمت تېره جمعه کې موږ لګولو چې دومره پیسې چا سرې وي نو په هغه باندې یو کال پې تېر شي د تجارت مال په میس کې راشي نو هغه به هم ورسره حسابوي په میس کې د سره نصاب موجود دی او میس کې نورې پیسې د کال په میس کې راغې هغه به هم ورسره حسابوي او د ټولو به یو زکات ورکوي یو زکات به د ټولو ورکوي مال مستفاد کې زکات شته دی چې کوم په میا کال د میس کې راشي هغې ته مال مستفاد وي نو هغه به د نور مال سره یو ځای کوي چې د هغې د جنس نه وي د هغې د جنس نه وي نو به هغې سره یو ځای کوي او د هغې زکات په ورکوي داسې زه د وخت د عدم تقاضا په بنا باقي بیان به انشاءالله دې باندې بیا وکړو انشاءالله سوالات عرض یہ ہے کہ میری بابی نے خواب میں 5 قبریں دیکھی ہے پنځه قبرونه دیکھلی دي قبرونه لیدلی دي قبر لیدل دا الله دې ته ښیي چې ستا انسان دپاره اخري ځای نه دی مګر دا قبر دی د آخرت د اعمالو د تیارۍ دپاره انسان دپاره دا ورته قبر ورته ښیي داسې حامل هم د خیر دی میری بیٹی کی شادی ہے اس کی شادی اور خوشی کی زندگی کے لیے درخواست ہے اللہ دې دا واده په خوشحالۍ سره وکړي الله دې د خوشحالو ذریعه وګرځولي کړي الله دې بهترین ثمرات او نتائج پہ مرتب وګرځولي کړي بعد السلام عرض کی جاتی ہے کہ میں خود بھی کچھ پریشان ہوں اور گھر پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہوں میری بچے بے روزگار بھی ہے اللہ دے اس طرح پریشانیاں ختم کی اللہ دے بچولا بہترین روزگار ورکی حاجی یوسف جرمنی سے فون کیا ہے کہ میرا پاسپورٹ کا مسئلہ ہے میرے لیے دعا کری اللہ دے داغی دے پاسپورٹ دا مسئلہ حل کی اور اللہ دے دا مشکلات حل کی حاجی مراد سعودی میں مشکلات میں ہے ان کے لیے دعا کری اللہ دے دا مشکلات ختم کی طول مسائل دے اللہ ختم کی ایک بھائی کا مسئلہ ہے ان کے لیے دعا کری اور مسئلے دا اللہ دا مسائل و مشکلات ہم حل کی خدای پاک تاسو د دې سپونو خیال ساته اکثر خلک دا وایي چې یاره مونځ کې جمع ودرېږي او مخکې صفونو کې ځای وي او خلک وروستو صفونو کې ولاړي مخکې صفونو ته نه راځي مخکې صفونو ته اکثر نه راځي صفونه نیغ د نیغوالي خیال ساته او مخکې صف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو چرته چاته پته ولګي چې یاره په اذان کولو کې او په صف اول کې څومره ثواب دی اذان کولو کې او صف اول کې څومره ثواب دی نو خلکو په دې باندې قرعه چولا قرعه چې یاره نن زما نمبر دی نن زما نمبر دی په دې باندې به قرعه چوله داسې کو صف اول کې څومره ثواب دی بیا دویم صف کې بیا دریم صف کې داسې ثواب ډېر زیات دی په مونځ کې نو د دې وجې نه تاسو مخکې صفونه پوره کوئ بیا رستو سب کې ودرېږي کو یو سړی ځان له مخکې سب کې ځای وي او رستو سب کې مونځ کوي بعضې روایاتو کې چې د هغه مونځ نه کېږي داسې او زما دورونه مسافرۍ له روان دي الله دې د هغوی دا سفر بختور وګرځولیږي الله دې د دې دا سفر کې د مشکلاتو نه خدای پاک مامون او محفوظ ساتي خپل منزل مقصود ته دې الله په خیر سره ورسولیږي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك
اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. الله زنګ د ټولو ګناهونه معاف کړي، تقصیرات معاف کړي، زنګ ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. الله مونږ ټولو ته عفو درګذر وکړي. الله دا حاضر جمع ټولو بخي. هر کال مونږ د پاره حج او د عمرو غیبی اسباب برابر کې ته مسبب الاسباب د ټولو زندگی کې برکات کې دي، مال اولاد کې برکتونه واچي، کاروبارونو کې برکتونه واچي. الله ټولو له حیا او د عزت دراز زندگی ورګي. د ټولو سایه خپلو بچو باندې قائم او دائم ساتي. ټولو ته د خپلو بچو خوشحالی ښودلی کې. د چا کورونه آباد نی کورونه آباد کې، د چا کورونه آبادي نیک عمل صالح اولاد ولا ورګي. د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ولا ورګي. د چا اولادی نیکان صالحان حافظان د والدینو په جون باندې کامیاب او کامران کی. الله مونږ کې اخلاص او للہیت پیدا کی. دریو دکلاوینم مامون او محفوظ کی. زمونږ د ټول ته حافظ او ناصر شي. مونږ ټول خپل حفاظت کې والی. زمونږ د ټول ته حامی او ناصر او مددگار شي. زمونږ د ټولو ضروریات د غیبی خزانونو پوره کی. مونږ ټول د مخلوق د محتاجین او ساتي. څومره بیماران دي زمونږ د جمع کې محله کې، الله ټولو له شفا کامله عاجله صحت دائمه مستمره همیشه د نیک عمل لپاره ورګي. ټولو باندې رحم او کرم وکړي. ټولو د نیک عمل لپاره صحت عافیت ورګي. د ټولو سختی خدای پاک معاف کړي. الله دې ملک امن او امان راولي. شرور او فتنې فسادات د دې ملک نه خدای پاک ختم کړي. د دې ملک ته حامی او ناصر او مددگار شي. د دې ملک عمر او فضل کې واچي چې د ملک اسلامی قانون او دارنګ قرآنی قانون جاری کی. الله مونږ ته وښودلی کې. الله زمونږ اخره خاتمه بالایمان کې. الله زنکدن سخت را باندې اسانه کې. د قبر د عذاب نه مامون او محفوظ ساتي. الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لواء الحمد جنډې لاندې مونږ ټول جمع کې. اللهم انا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.